بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو کتونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا دې کې چې روغ او جوړ بایست دوستانو، نن راځو د صوت او میم بله مرکبه په همدې شکل سره لیکل کیږي. چې دا هم د صوت حصه په همدې شکل سره چې دا قسمت یې باید یوه او نیمه نقطه او دغه رقم دا قسمت یې باید یوه نقطه ځای کړي. په همدې شکل سره مکتب سیزو د صاد او نون مرکبه ده. په همدې شکل سره راځو د صاد او نون کشیده مرکبه ده. په همدې شکل سره په همدې شکل سره دوستان چې دا قسمت یې باید دوې نقطې ولري. په همدې شکل سره راځو د صاد او واو مرکبه ده. په همدې شکل سره چې دا قسمت یې باید یوه نقطه په همدې شکل سره دوستان راځو د صاد او ح مرکبه ده.
همدې شکل سره چې دا قسمت یې باید یوه نقطه او دغه رقم دا قسمت یې باید 3 نقطې او دغه رقم دا قسمت یې یوه نقطه او ورسره هم بله نقطه باید ځای کړي. په همدې شکل سره دوستانو خدای دې وکړي چې تر دې ځایه پورې مو په درس باندې سر خلاص شوي وي. کوم چیرې زموږ درسونه خوښ شوي وي زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، د بیل تڼۍ وي تر څو په راتلونکي درسونو کې تاسو په اپډیټ شکل زموږ سره پاتې شئ. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.